د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارې وزیر محب الله صمیم د ډیورند فرضي کرښې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستۍ څرګندونې خندلې او هغه په ښکاره د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولي. قریشي ویلي پر ډیورند فرضي کرښه د غزنتار د غځولو چارې 80 سلنه بشپړې شوې او افغان حکومت نور باید دا کرښه په رسمیت وپیژني. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي د ډیورند فرضي کرښې په اړه د قریشي څرګندونې ښیي چې پاکستان لا هم په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک قوم په لټه کې دی او د افغانستان په اړه یې پالیسي هیڅ نه ده بدله شوې. د قریشي له خبرو ډیر واضح ښکارېږي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې خپل ستراتیژیک عمق تعقیبوي او په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان باید د ښه ګاونډیتوب اصل ته درناوی وکړي او د افغانستان په اړه له مغرضانه څرګندونو څخه ډډه وکړي. محب الله صمیم وایي پاکستان د خپلو ملي ګټو د ترلاسه کولو لپاره نه غواړي چې افغانستان کې امن واوسي، ځکه خو د دې کار لپاره د افغانستان په چارو کې هر ډول لاسوهنه کوي. د پاکستان ستونزه دا ده چې له قوي افغانستان څخه ډاریږي. پاکستان غواړي افغانستان په داسې حالت کې واوسیږي چې نه یې ملي حاکمیت پر ځای وي، نه یې ارضي تمامیت ته څوک احترام وکړي او نه د خپلو ملي منافعو د دفاع وس ولري. د ولسي جرګې غړي هم د قریشي دغه څرګندونې ردوي او وایي هیچا ته به اجازه ورنکړي چې دغه فرضي کرښه په رسمیت وپیژني. دا وطن دا خپل خاوره نه خرڅوي، دا خاوره تا ته نه درکوي، تا ته به ستا اجنټانو ستا هغه کاریګرو چې ستا لپاره ستا د اجنداګانو لپاره دلته کار کوي هغوی دا نظر درکړی وي چې دا خاوره موږ تا ته درکوو. ولې یاد دې نه ده چې ملا عمر او ملا رباني هم دغه خاوره چې کله دلته قدرت ته ورسېدل تا ډېرې همکارۍ هم ورسره کړې وي تا ته یې در نه کړه او دا شی در امضا نه کړ. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر همداراز د قریشي هغه خبرې رد کړې چې ویلي و د طالبان رهبري په افغانستان کې اوسیږي. هغه وایي د طالبان رهبري په پاکستان کې ده او دا خبره ټولې نړۍ ته ښه معلومه ده.